زه یو ورځ په یو کوڅه کې تېرېدم نو یو بوډۍ ښځه د یو کور په دروازه کې ولاړه وه. ما ته یې وویل ته داسې نیک سړی راته معلومېږي، په دې کور کې یو مریض دی، سخت په تکلیف دی، نو که ته راسره لاړ شي او هغه مریض دم کړي نو ډېر به ښه وي، الله جل جلاله به اجر درکړي. ما په دې بوډۍ ښځې باندې اعتماد وکړ چې ګینې رښتیا وایي. کله چې کور ته ورننوتم نو دې بوډۍ ښځې دروازه بنده کړه او د دې کور مالکه ښځه ما ته راغله، ډېره ښکلې هم وه. ما ته یې وویل زه روزانه ته وینم چې په دې لاره تېرېږي، نو زما در سره ډېره مینه پیدا شوې، اوس به زما حاجت پوره کوې. خواجه مشکي رحمه الله وایي ما ورته ډېر عذرونه پیش کړل چې دا یو ناروا کار دی، زه دا کار نه کوم. خو دې ښځې راته ویل دوه خبرې دي، یا به زما حاجت پوره کوي او یا به زه په تا باندې تهمت لګوم او سنګسار به دې کړم. خواجه مشکي رحمه الله وایي زه ډېر حیران شوم چې اوس څه وکړم، دا په څه امتحان کې راګیر شوم. اخر زما زړه ته یو تدبیر راغی. دې ښځې ته مې وویل ما ته قضای حاجت ضرورت دی، بیت الخلا راته وښایه چې واپس راشم نو بیا به ګورو. دا ښځه هم خوشحاله شوه چې ځه څه ناڅه خو راضي شو. نو ما ته بیت الخلا راوښودله. هلته چې لاړم نو په بیت الخلا کې چې څه ګندګي وه هغه مې راواخیسته او په خپلو جامو او بدن مې پوره ومږله، ځان مې په ګندګیو ککړ کړ. کله چې بیت الخلا څخه راووتم نو زما څخه سخت بدبویي تلله. دې ښځه چې زه په دې حالت کې ولیدم نو نفرت یې راڅخه وشو او بوډۍ ښځې ته یې حکم وکړ چې زر دا کس د دې کور څخه وباسه، داسې څه پاګل او لیونی راوستې. زه یې د دروازې څخه راوایستلم او د زنا څخه بد شوم. وروسته زما سره دا غم پیدا شو چې خلکو ته به زما د بدن او جامو څخه بدبویي ورځي. نو ژر لاړم حمام ته، جامې او بدن مې ومینځل. کله چې د غسل خانې څخه راووتم لندې جامې مې اغوستې وې، نو د هغې ورځې څخه را په دې خوا زما د بدن څخه د مشکو په شان خوشبویي شروع شوه.